ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. ننګرهار والي د لوړو زده کړو د کیفیت پر لوړولو او د ځوانانو پر فکري او مسلکي روزنې ټینګار وکړ. ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند د خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو سره د همغږۍ په ناسته کې د ځوانانو پر فکري، علمي، مسلکي او تخصصي روزنې ټینګار وکړ او په دې ولایت کې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو او د علمي بنسټونو د پیاوړتیا لپاره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه. ننګرهار کې د ستراتیژیکو پلانونو نافذه تقنیني او اداري اسنادو د تطبیق څارنه پیل شوه. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ امنیت د څارنې او ارزونې لوی ریاست درې کسیز پلاوي د ولایت مرستیال مولوي غلام الرحمن حیدري، دفتر رئیس مولوي شاهد نوراني، د تامیناتو امیر قاري اجمل حذیفه او کارپوهانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې د ستراتیژیکو کاري پلانونو، پالیسیو، کړنلارو، فرمانونو، حکمونو، مصوبو، هدایاتو، اوامرو او نورو نافذه تقنیني او اداري اسنادو د تطبیق وضعیت څارنې په موخه ولیدل. د جلال آباد ښار اومې ناحیې اړوند د نظر آباد دویم پل د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پل چې 19.6 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي، چارې تېره ورځ د ننګرهار ولایت مقام دفتر رئیس مولوي شاهد نوراني، اداري او تامیناتي امیر قاري اجمل حذیفه، د ټولګټو رئیس مولوي احمد احمدي او یو شمېر نورو مسؤلینو په شتون کې پیل شول. د ننګرهار کوز کونړ ولسوالۍ بډیالۍ سیمه کې هغه ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوه چې شاوخوا 15 کاله وړاندې امریکایي ځواکونو بمبارد او په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. مسؤلین وایي تېره یوه نیمه لسیزه د دغه ښوونځي زده کوونکو تر شنه اسمان لاندې او یا خیمو کې زده کړې کولې. ساتو یې